د کولمو د مزمنو یا دوامداره ناروغیو درملنه د اکوپنکچر په ذریعه باندې کوو. رهنمای 12مه معدې 21مه نقطه، د معدې 15مه نقطه، توري 15مه نقطه ده، د غټو کولمو 4مه نقطه ده، توري 10مه نقطه ده، 14مه نقطه، معدې 27مه نقطه او بله د معدې 40مه نقطه ده، معدې 44مه نقطه ده، توري 4مه نقطه ده. په افغانستان کې د دې درملنې د دود او د ټولو ناروغانو د روغتیا په هیله د کولمو د مزمنو یا دوامداره ناروغیو درملنه د اکوپنکچر په ذریعه باندې کوو. رهنمای 12مه معدې 21مه نقطه